السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې تا په یو بیان کې ویلي وو چې دا تورې الف ب دا هم احترام بیا کوئ ځکه قرآن له دې څخه جوړ دی. نو ده وایي زموږ د دوکان پر تیلیو باندې پر کڅوړو باندې نوم لیکلی دی، په عربي کې موږ انګریزي ته واړو څنګه دی. محترمه د سورة البقرې د دې آیات متعلق چې الله جل جلاله وایي وعلم آدم اسماء كلها وعلم آدم الاسماء كلها. نو آدم علیه السلام ته زر ژبې الله ور زده کړلې چې دا به ستاسو اولادونه یې په خپل مابینځ کې پله پوهېږي زر ژبې. نو پاکې عربي هم راله، پاکې انګریزي هم راله، روسي هم راله، ټولې ژبې رالې. او دغه رنګه آدم علیه السلام ته الله جل جلاله زر کسب ور وښول. اولاد ته دې ووایه، خپل اولاد ته ووایه که چیرې صبر له دنیا نه لري، ان لن تصبر عن الدنیا نو فطلب الدنیا بهذه الحرف، په دغه کسبو سره په دغه کسب سره دنیا طلب کوي، خو دنیا په دین مه طلبوئ. دین یوازې زما دی، الله وایي زما دپاره بې کوئ. ویل لمن طلب الدنیا بدین، افسوس او هلاکت ته عذاب دی هغه چا لره چې دین په دین باندې دنیا طلبوي. هغه نو موږ ملایان یو، الله جل جلاله دې زموږ نیتونه په دې د دین په خدمت کې را برابر کړي. که مو د دې دپاره خدمت کوو چې خلک روپۍ راکړي، خو بیا مو دین د روپو دپاره سو په هغه جهنمیانو کې یو. که مو دین د دې دپاره و چې خلکو ته دین ورسوو، خلکو پوهنه ورسوو، نو بیا به انشاءالله الله جل جلاله اجرونه راکړي. او ما خپل دغه نیت دی چې له ابتدا څخه چې مذهب و طریقت خدمت دی، بیا راکه مې څوک وژني، که مې په ډبرو ولي، که ښه راته وایي که بد راته وایي. نو محترمه انګریزي او د عربي په دغو شیانو کې به لازم دومره فرق وي چې عربي الف با تا دا خو د ښکاره په خاوی واجب الاحترامه دي. نو اوس دلته که په د انګریزي عبدالله ولیکې، هغه عبدالله دی لکه په عربي چې ولیکې، او که په روسي عبدالله ولیکې هغه عبدالله دی لکه په روسي ژبه چې ولیکې. او یو که دغسې توري وي، اوس مثلا دروازه، نو په عربي چې ولیکل سي دروازه یعنې په پښتو کې دروازه، نو خو دال د عربي دال دی په قرآن کې هم شته، هغه الف په قرآن کې هم شته. محترمه یو ساعت بعد زنګ خوره ته ووایه، زه اوس په میسج اخته یم، اوه ساعت بعد زنګ ووهه. نو داسې فرق کوي اوس که په هره ژبه باندې اسم د رسول الله لیکلی، اسم د الله لیکلی، نو د هغه واجب الاحترامه دی. او دا چې انګریزي ورباندې لیکلې ده، دا چې فقهای کرامو نه ده ذکر کړې دا خبره، عربي یا د حروف مجرده یې ذکر کړي دي الف با تا. نو اوس که چیرې پر دغه تیلیو باندې تاسې دوکان ولیکئ، مثلا د لړیو ککیو دوکان، اوس خو دغه شیان ډېر دي، دغه د ښځو شیان اوس بیخي دا دوکانونه یې ډېر سوي دي، دا شاپینګان دي که پړانګان دي. دا ولیکئ په انګریزي څه مشکل به نه لري، خو هغه به هم بیا څوک چې مردارۍ ته غورځي د هغه ویزر و د هغه عذاب دی. او دا چې ته خپل نوم لیکې چې عبدالله فون نمبر په انګریزي باندې مثلا فون نمبر عبدالله دا ډول به نو راځي، نو هغه د الله نوم، نو بیا هلته چې لیکې هم ناروا دي. او دا چې په کڅوړه باندې ته د انګریزي باندې د دوکان نوم ولیکې، اصل کې خو پخوا دا شیان پر دغو باندې راتلل، ول سټار کمپنۍ د مثلا غزیرو کمپنۍ د داسې به راتلل، پور کمپنۍ د پلانکۍ کمپنۍ د دا چې نفوس انسانان ډېر سو، نو کمپنیانو نومان هم سره ډېر سول، باره مجبوره سول. نو خپل اسم ګرامي مالکه کې خپل اسم مالکه، نور که د دوکان ادرس ولیکل سي، اتیلي که بیا دې وغورځولې د دې ویزر دی ستا
ته به څه مشکل نه وي. تفسیر در المنصور جلد اول صفحه 215 آیات رقم 11. او زما مرشد مبارک خو چې دا ګوټ هر څه شی چې ورته راوړي، حتی دا کپړو په دا ژي کې کله کله انګریزي لیکلي دغه لا دغه کېږي جنکاشي، هغه خو هغه ایمان و د هغه تقوا ته خو نو اوس مو پر مخ ته مځکې ولاکه دغه څوک وینم چې د هغه تقوا و ایمان و د هغه دیانت و دینداري دې کې پیدا کړم. نو یو خو د هغه حالات چې هغه خو نو موږ نه ورسېدلی شو، نه کولی شو. دا نن یو هغه ایتیم یو اسکندبن و ډاکټر ته به ولي و درة المولي صاحب که دوکان غله راسي 1000 روپۍ هلته پرتې دي، 1,00,000 روپۍ هلته پرتې دي، ان اوس 1000 روپۍ پیدا کړي، بیا دی راته وایي نورې راوښیه. زه هم نورې نسته، ده ویل په دې خو مې غاړې نه بندېږي. اسکندبن یو بلوڅ و، ډېر ښه نیک سړی دی. خبرو یو ورځ ما ورته وویل چې مریض مو ورستلی و حاجي فتح واز، حاجي فتح به لا نه و راسره، زما ورور راسره و. ما چې دی ورته ته مال چا مرید یې؟ نو سبحان الله څه دې وپېژندل؟ فرمال خیر مریدان زه بیخي ژر پېژنم. همبران ډول د پلانکي چا مرید یم، نو بیا ډېر پر ګران یم. نو ده راته ویل دا خو درواغ نه وي، بهرمال یا پروا نه لري، هېڅ مشکل نشته. بیا مې نو د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله واقعه ورته بیان، مولوي صاحب به کته کلی مو ورته ویل دروغ به نه وایه. نو پر لار په قافله کې روان دي، غله ورباندې پېښ شو، قافله یې وشکوله، غله ورته راتېر شو، طالب به چشت سره دي، ده ورته مور 2000 دي 2,000 روپۍ راکړي دي، په دا شا کې راګنډلي دي، هلته پرتې دي. خو زړه ته نه ولوېده چې خپلې پیسې غلو ته سړی ورښيي. د غلو مشر چې پر راغلی و، طالبه روپۍ در سره دي که نسته؟ ده ویل مور 2 روپۍ راکړي دي، سر دي 2000 هر څو روپۍ چې دي دلته په دا شا په صدرۍ کې یې راګنډلي دي. غلو چې صدرۍ ورچېره کړه پیسې پیدا کړي. د غلو مشر ورته ویل چې مړې لکه تاسې خلک حال پټوي ته حال وایه. ده ویل ما ته مور وویل دروغ به نه وایه. هغله فکر وکړي، ما راول ښه تا ته مور ویل دي چې دروغ مه وایه، ته د مور تر قول نه تېرېږي، موږ ته الله ویل دي چې غلا مه کوو، موږ د الله تر قول تېرېږو. باره دلته ټولو توبه وکښله، ټولو تائبین سو، توبه یې وکښله. نو ده ته مال نو خو نه زه ته د شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه مقام لرو چې غلو ته هم رښتیا ووایي، نه غله هغه غله دي چې رښتیا ورته ووایه نو به دي توبه وکړ چې دا خو رښتیا نیک سړی دی. نو محترمه په دې شیانو کې احتیاط وکړي. په انګریزي که نوم ولیکي خو ضرورت دی، اول خو په ساده تیلیو کې ورکوي، نو دا تیلی ته څه ضرورت شته؟ اوس پستې تشهیر راسي، شهرت به راسي، ستاسو رس چې په اسمان کې لیکلی دی هغه درته راځي. هغه که ته راولاړ شي په یو ګونۍ یا خیرنه ګونۍ کې روپېچوره کې هم هغه رس تا ته مقرر دی. کوم بیا ډېر زړه نه درېږي، خالي دا د دوکان نوم مثلا عنبر فروشي دی، پلانکی مثلا عطر فروشي دی، داسې په انګریزي ولیکي، یا نور که تیلی دي غلط استعمال کوي هغه د دې جرم دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.